وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري کې هر وخت نوي فلمونه ریلیز کیږي، خو ځینې فلمونه د فلم سازولو کسانو د اختلافاتو د وجې مشهور شي. په نن ویډیو کې به موږ د غټ اختر په ورځ ریلیز شوی فلم دا کار د بدماشۍ د په حواله خبرې کوو. کله چې دا فلم دا کار د بدماشۍ د ریلیز شو، نو د ریلیز کېدو سره سم د فلم ډایرکټر او پروډیوسر ترمنځ اختلافات پیدا شو. په سوشل میډیا یوه ویډیو وایرل شوې ده چې پکې شانزیب خان یو ډیره غټه دعوه کړې ده. هغه وایي چې د دې فلم اصلي ډایرکټر زه یم، خو بل اړخ ته د ډایرکټر په توګه راجا خان ښودل شوی دی. نو اصل حقیقت څه دی؟ په دې حواله تفصیلي خبرې کوو. ګرانو کتونکو، دا کار د بدماشۍ دی. دا فلم د اختر په موقع ریلیز شو. د فلم پوسټر، ټریلر او د اداکارانو خبرې په سوشل میډیا باندې زیر باس وې. کله چې فلم ریلیز شو، نو یوازې د فلم کیسه نه، بلکې د فلم د ډایرکشن خبرې هم د فلم بینو په خوله وې. دا باس روان وو چې اچانک په سوشل میډیا یوه ویډیو وایرل شوه. شانزیب خان په دې ویډیو کې په واضح الفاظو وایي چې د دې فلم اصلي ډایرکټر زه یم، چې د فلم ټول سینز ښودل، د اداکارانو ګایډنس او د شوټینګ ټول ما ترسره کړی دی. خو حیرانوونکې خبره دا ده چې په فلم کې د ډایرکټر په توګه د راجا خان نوم لیکل شوی دی. دا خبره اوس په سوشل میډیا کې د باس او اختلاف وجه ګرځېدلې ده. ځینې خلک د شانزیب خان ملاتړ کوي او ځینې خلک وایي چې حقیقي کیسه څه ده. اوس دلته څو ضروري سوالونه پورته کیږي. که رښتیا هم شانزیب خان د دې فلم ډایرکشن کړی دی، نو بیا د ډایرکټر کریډټ بل چاته ولې ورکړل شو؟ آیا دا د پروډکشن داخلي فیصله وه او که نه؟ نو بیا دا اختلافات څنګه پیدا شو؟ تر اوسه پورې د راجا خان د طرفه څه وضاحت نه دی راغلی. په پښتو فلم انډسټري کې یوازې د دې فلم خبره نه ده، بلکې داسې خبرې له ډېرو فلمونو سره تړلي دي. پښتو فلم انډسټري ته په دې وخت کې ضرورت دی چې نورم شفافیت، پروفیشنالیزم او یووالي ته توجه ورکړي چې داسې اختلافات کم شي. که په رښتیا شانزیب خان د دې فلم ډایرکټر وي، نو بیا د هغه حق دی چې مناسب کریډټ ورته ورکړل شي، ځکه چې ډایرکټر د فلم زړه وي او د فلم ټول جوړښت د هغه له لارې جوړیږي. خو بل طرف ته دا هم ممکنه ده چې د پروډکشن د فیصلې مطابق بل نوم د ډایرکټر په توګه ښودل شوی وي. بهرحال ښه خبره دا ده چې دواړه اړخونه خپله خبره په واضح انداز خلکو ته پیش کړي چې ټول حقیقت معلوم شي. ګرانو کتونکو، اوس راځو هغه ویډیو ته کومه چې په سوشل میډیا وایرل ده. په دې ویډیو کې شانزیب څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو پښتنو ته اختر مبارک شه. زه ډایرکټر شانزیب خان، ایکشن ډایرکټر او هیرو شانزیب خان یم. ما اوس یو فلم جوړ کړی دی، د هغه نوم دی دا کار د بدماشۍ دی. د هغه ډایرکشن هم ما کړی دی، فلم هم ما جوړ کړی دی، کہانی هم ما تیاره کړې وه. دا ایکشن ډایرکټر هم زه یم. او دا د کټلنګ والا مراد دا هم هلته کې و او خلکو نه تپوس کوي چې څنګه ډایرکشن راجا کړی دی. راجا په فراډ سره، په دوکه سره خپله نامه ورکړې ده. هغه ډایرکټر نه دی، د فلم ډایرکټر زه یم. ما جوړ کړی دی. دا کټلنګ والا ته قسم ورکوي، د بچو قسم ورکوي چې دا هلته ډایرکشن چا کړی دی. ډایرکشن ما کړی دی. هغه خو د علي بې پته نشته. هغه یو غل دی، دروغجن دی، بېمانه دی. زما پیسې وخوړلې، د عادل عسکري کیمرامین پیسې وخوړلې، د نسیم پهلوان پیسې وخوړلې، د اسد پیسې وخوړلې،
او کراچي اوس پورې نه ده لګېدلې. زه کراچي والا ته هم دا وایم چې بھائی د دې فوټو سټ ما سره دی، هر څه ما سره دي، چې کراچي خبره کوي راجا سره وکړي خو پیسې به ما ته رالېږي. زه په دې خلکو تقسیموم، د دې خلکو حق دی. د فراډ کړی دی، دوکه یې کړې ده، ټولې پیسې راخیستې دي او جیا بټ باندې خوړلې دي. دا یو دوکهباز دی، یو ډېر غټ فراډي دی. د چا نوم چې دی راجا، دا نه ډایرکټر دی نه فلم ساز دی نه څه دی. پیسې د صالح بابو لګېدلې دي او د نور خلکو لګېدلې دي، د یو بل نه راغستې دي او فراډ یې کړی دی. دا دوکهباز دی، په فراډ باندې خپل نوم ورکړی دی چې زه ډایرکټر یم. دی ډایرکټر نه دی، دی ډایرکټر فلم زه یم. دا مراد کټلنګ والا نه دی، د په دا چینل کې دته هم ډېر غوسه راځي. د خلکو نه تپوس کوي څنګه ډایرکشن یې کړی دی. دی د کوم ځای ډایرکټر دی؟ کله ډایرکټر و دی؟ ته خو هلته کې وې، اتلس ورځې وې، ډایرکشن چا کولو؟ فلم چا جوړ کړی دی؟ او فضول لګیا ته خلکو سره. خلکو ته خو نه ده پته. خو زه درته وایم چې دا راجا یو فراډیا دی، دوکهباز دی، زما پیسې خوړلې دي، د دې عسکري کیمرمین پیسې خوړلې دي، د نسیم پهلوان پیسې خوړلې دي، د اسد پیسې خوړلې دي، د اتو کسانو پیسې خوړلې دي. دا پیسې به د موږ ته راکوي. کراچي والا ته هم وایم، پېښور والا ته هم دا خبره کوم چې بھائی په کراچي کې به هېڅوک چا پیسې ورکړې نو هلته به پبلیسټي او فلم نه میلاویږي چې تر څو موږ ته دا پیسې نه وي میلاو شوې. پوه شوې په دې خبره؟ د دې فراډي نه سوات والاو ته زه دا خواست کوم چې دې فراډي نه لرې اوسېږي. د چا نوم راجا دی. دا نه ډایرکټر دی، نه ایکټر دی، نه ټر دی، نه فلم ساز دی. دا صرف ټر دی. ګرانو کتونکو، دا و د دې فلم په حواله ټول حقیقت چې ما تاسو ته پیش کړي او تاسو ټولو نه دا تپوس کوو چې د پښتو فلم دا کار د بدماشۍ دی. ستاسو په نظر د دې فلم اصل ډایرکټر به څوک وي؟ تر بل ښایسته ویډیو پورې ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان.